السلام علیکم. په دې ویډیو کې به مونږه 10 دانې د کورنۍ د غړو نومونه زده کوو په انګلیش کې. او دا خو زه یقیني یم چې تاسو ته به له 8 یا 10 نه ډېر لغاتونه نه وي زده، خو په دې ویډیو کې به تاسو دغه ټول لغاتونه زده کړئ. ډېره یو بهترینه ویډیو د ملګرو تر اخره پورې وګورئ چې مکمل ورباندې پوه شئ. او داسې نورو مهمو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. نو ملګرو ویډیو شروع کوو. ښه ملګرو، زموږ لومړنی لغت چې دی هغه دی مور او پلار. مور او پلار ته ویل کېږي پیرنټس. پیرنټس مطلب مور او پلار. ملګرو دا لغاتونه به کرا سخته کېږي څه دی، اول اسانه شروع کوو. ملګرو پلار ته ویل کېږي فادر. فادر مطلب پلار. مور ته ویل کېږي مدر. ملګرو زوی ته ویل کېږي سن. سن مطلب زوی. لور ته ویل کېږي ډاټر مطلب لور. خور ته ویل کېږي ملګرو سیسټر. سیسټر مطلب خور. ورور ته ویل کېږي ملګرو برادر ورور. نیا او نیکه ته ویل کېږي ګرینډ پیرنټس. ګرینډ پیرنټس مور نیا او نیکه. بیا نیکه ته ویل کېږي ګرینډ فادر او نیا ته ویل کېږي ګرینډ مادر. تره ته ویل کېږي ملګرو پیټرنل انکل. پیټرنل انکل ویل کېږي تره ته. او ماما ته ویل کېږي میټرنل انکل. دا لغاتونه به اوس پر هېچ چاته هم نه وزده څه دی. موږ ماما ته هم انکل ویلې او تره ته هم انکل ویلې، خو نه، ماما ته ویل کېږي میټرنل انکل او تره ته ویل کېږي پیټرنل انکل. څه دی دغه هغه به تاسو زده یې فرق وکړي. ترور ته ویل کېږي ملګرو آنټ ویل کېږي ترور ته. ملګرو اوریندار ته ویل کېږي سیسټر ان لا اوریندار. لیور ته په انګلیش کې ویل کېږي برادر ان لا ویل کېږي لیور ته.